همایون د کامې ولسوالۍ کې د شریخ لومړنی جوړونکی دی چې له 14 کلونو را په دې خوا په دې برخه کې فعالیت لري. وایي د وروستیوکې له بیلابیلو ولایتونوڅخه ډېر پېرېدونکي پیدا کړي دي او کاروبار یې د تیر په پرتله غوړېدلی دی. علت دی وروره چې زه د غواګانو شیدې استعمالوم، دغه پیروي استعمالوم او د ټولې دنیا ته پته ده. دا اوس فلحال تقریبا ما سره 800 کیلو شیده دا اوس را سره پراته دي. 1000 کیلو شیده مې سبۍ اخیستې دا ختم شوي، 800 کیلو مې اوس نور واغسته هلته په دستي په هغه پتیلو کې را سره پراته دي. وروره دغه علت دی. 3 پیرې را پخېږي شیریخ دپاره، د 4 کیلو کې 1 کیلو بوره اچوي، د روباز قالبونه کې هغه شیریخ ته برابر شي. نو د یو کاسه په کې چې 1 کیلو نه وسته به شیریخ جوړېږي. د سیمې خلک وایي کامه ګڼ شمېر د لیدو وړ ځایونه لري چې د کورني او بهرني سیلانیانو پام یې ځان ته راړولی دی. خلک هم ډېر ولیدل چې ډېر خلک راځي دلته، د مختلفو ولایتونو راځي او حتی د قندهار نه مو لیدل، د مزار نه مو لیدل، د هرات هم شته پکې. هغه د هغه خبره داسې ګمان نه کوم داسې ولایت پاتې چې دلته را ځان نه یې را رسولی. یو شمېر هیوادوال وایي د شریخ خوړلو سربیره د کامې ولسوالۍ طبیعي او زرغونې منظرې هم د ولسوالۍ ته د نورو کورني سیلانیانو د سفر لاملونو څخه دي. موږ د نیمروز ولایت نه راغلي یو، د اول خو د نورستان په صفت باندې راغلي چې نورستان ډېر ښه ځای دی او بل ننګرهار خو بیخي خوندور ځای و. بیا کوم چا د کامې د شریخو صفت راته کړی و، نو اوس رالو ولا دا تر هغه صفت هم اضافه خوندور دی. دا په داسې حال کې ده چې ځانګړی د ننګرهار د کامې ولسوالۍ بازار کې 50 شیریخ په ځای فعالیت کوي او سلګونه تنو لپاره د کار زمینه برابره کړې ده.